السلام علیکم خوږو دوستانو، ستړي مه شئ. خدای پاک دې وکړي چې جوړ او روغ یاست. خوږو دوستانو، غزنوي پښتون یم، بیا ستاسو په درانه خدمت کې د یو نوي ویډیو سره. خوږو دوستانو، پرون زما پر تیره ویډیو باندې زموږ یو ادبي ملګری دی ډاکټر نشنا صاحب، هغه یو کمنټ کړی و چې غزنوي ستا د ویډیو اواز ډېر ښکته دی، موږ نه په پوهېږو. نو خدای پاک دې وکړي چې د دې اوسني ویډیو اواز برابر. او دوستانو، زما د ویډیو د نن د ویډیو موضوع ده، ټاپک یې دی چې کوم نوي یوټیوبرانو ته یو سوال پیدا کېږي، یو پوښتنه پیدا کېږي چې آیا موږ ویډیو جوړه کړو، موږ په ویډیو پر خپل یوټیوب باندې اپلوډ کړو، بیا موږ د دې ویډیو لینک په مختلفو سوشل میډیا کې شیر کولی شو، انسټاګرام، مسنجر، واتساپ، پر دې باندې یا په دغه ساده میسج کې موږ د دې لینک شیر کولی شو یا ملګرو ته ویلی شو چې دا وګوره، که نه شو شیر کولی. دوستانو، بالکل د یوټیوب په پالیسي کې، د یوټیوب په سیسټم کې دا بالکل صحیح کار دی. تاسو یې بالکل استولی شئ، پر هر سوشل میډیا پلیټفارم باندې استولی شئ. خو دوستانو، استول یې څه ګټه او تاوانونه لري. یو خو که تا لینک ډېرو کسانو ته واستوئ، بیا هم چا کلیک نه کوي، په دې باندې هم دوی پوهېږي، په دې باندې هم د یوټیوب سر خلاصېږي او دا په ایکسټرنل ویوز کې راځي. دوی هلته به پوهېږي، که ویوز پوره هم سي، دا دوی به پوهېږي چې دا ایکسټرنل ویوز و، تا په لوی لاس خلکو ته ویډیو راستولی ده، ستا ویډیو په خپله خلکو نه ده کلیک کړی. صحیح دی، دا یوه خبره. خو ظاهره خبره ده که یو چا نوی چینل جوړ کړی وي، په هغه خلک نه خبرېږي، خامخا بیا دی ورستوي، هغه مسله نه ده. خو دوستانو، په دې غلط فهمي کې به هم نه اوسئ چې زه څومره کسانو ته یې واستوم هغه به یې ټول ګوري. نه دوستانو، زه د یوټیوب په نړۍ کې ډېر ولد یم، 8 کاله مې کېږي کار کې کوم. دوستانو، زه چې هره ویډیو پورته کوم، تاسو به شاهدان یاست، زه د واتساپ براډکاسټ لیست د لارې ټولو ملګرو ته په یو کلیک واستوم. دا په یوه وار دوستانو 265 کسانو ته میسج په یو وار ځي. د دې وضاحت مخکې ما کړی دی، دا داسې نه وي لکه ګروپ ټول به خبرېږي یو بل نه، خو هر یو ته جلا جلا میسج ورځي. خو دوستانو، تاسو ما د ویډیو ریزلټ وګورئ، څو وي، بیا هم 20، 25، 10 دومره ویوز وي. د دې وجه دا ده دوستانو، ما درته وویل دا چینل چې دی دا پخوا په بله کټګري کې و، دا ما را بدل کړي. پخوا ما شعر و شاعري پر پورته کوله، اوس لږ وخت کېږي ما ودې خواته راوللی دی، زه ټکنیکل ویډیوګانې پر پورته کوم. ظاهره خبره ده، زما د چینل نوم هم بدل دی. نو د یوټیوب په الګوریتم سیسټم کې دوی څه کنفیوز وي چې دا نوم پخوا په بل نامه باندې و، غزنوي پښتون و، او اوس جی پي ټکنیکل پښتو دی. دا ولې دی؟ نو خامخا یو څه وخت غواړي پورته کېږي او په دې زه خفه کېږم نه دوستانو، او تاسو به هم په دې نه خفه کېږئ چې ستاسو یو نوی چینل وي. دا زما چینل اوس داسې لکه نوی کنې کېږي، خو یې ډېر کلونه 4-5 کاله کېږي. خو ما درته وویل 4.5 ویډیو مګانې خوانې 4.5 ویډیوګانې وي، هغه ما ډیلیټ کړلې، هغه د شعر و شاعري او د سندرغاړو دی، ما ډیلیټ کړلې. نو زما چینل هم داسې لکه نوی. سبسکرایبر خو یې شته تر 3000 زیات دی دوستانو، 3300 دي که 3300 دومره سبسکرایبر زما هغه شته. خو د سبسکرایبر د حسابه به تاسو ویوز ته نه ګورئ. دوستانو، داسې کسان شته، تاسو یې وینئ، داسې چینلان ډېر شته، تاسو دلته سرچ کړئ چې سبسکرایبر یې په میلیونونو کې دي، 10 میلیونه، 20 میلیونه، 50 میلیونه، خو ویوز پر دوی باندې راځي 2000، 3000، 1500، 500، دا رقم راځي. دوستانو، ضروري نه ده چې ستاسو څومره سبسکرایبر وي، کوم خلکو ته سبسکرایب کړی خامخا به هر وار هغه ویډیو کلیک کوي او ګوري. دا داسې کسان وي، داسې ته سبسکرایب کړی ګس ستا ویډیوګانې ګوري، نه ګس هغه د مخ نه ورځي، نه سبسکرایب کړی ته یې د دې حسابه نور ته ګوري چې د چا 15 میلیونه سبسکرایبر وي، نو پر هر ویډیو باندې په 15 میلیونه ویوز راځي. هغه خبره نه ده، پروا نه لري. لږ کسان دې تا وګوري، خو ویډیو دې پوره وګوري، هغه ستاسو ویډیو سوکه سوکه پرمخ ځي. ما درته زما چینل هم داسې شو لکه نوی چې سي، دا ګرد سیسټم یې ما ورنوی کوي، نو یو څه وخت کې لګېږي. زه صبر لرم، استقامت لرم. حالانکه دوستانو، زما ډېرې ټیک طریقې زده دي، غلطې طریقې مې زده دي چې زه ویوز پر راولم. داسې طریقې مې هم زده دي، زما په یوه ویډیو باندې زه په میلیونونو ویوز په یوه شپه کې هم پر راوستلی شم، خو هغه پیک ویوز وي، هغه داسې وي چې زه تاسو په خطا باسم چې د غزنوي پر
ویډیو باندې څو میلیونه ویوز راغلي دي. نور هېڅ معنا یوټیوب زه نشم خطا ایستلی، د هغه الګوریتم مې پېژني چې دا ټاپ پیک ویوز او نه هغه یې ماته په واچ ټایم کې راحسابي او نه هلته په دغه کې راحسابي چې انسان زه خپل ارنینګ پرو کوم، زه انکم پر حاصل کوم، په دې کې هم دوی نه راحسابي. نو هغه ماته بې معنا ده او دوستانو زه د خطا ایستلو کار نه کوم، زه نه خپل ویورز خطا باسم نه یوټیوب خطا باسم. دوستانو لږ ویو دې وي هغه دې اورجینل ارګینیک وي. دوستانو راځم دې خبرې ته مجلس راڅخه اوږدېږي چې تاسو لینک واستوئ که نه واستوئ. دا مجلس وضاحت مخکې هم درته وکړي، بلکل یې واستوئ. که ستاسو نوی چینل وي د دې وجه دا درته وایم که چیرې دا یو غلط کار وای، دا 2 نمبره کار وای، دا غیر قانوني کار وای، د دوی په سیستم کې دا د دوی وایلیشن وای د قانون، نو به دوی دوستانو دا اپشن نه ورکوي، دا د شیر اپشن به نه ورکوي. دوی وایي بلکل یې واستوه، دوی پخپله وایي یوټیوب وایي وایستوه. خو هغه کسانو ته یې واستوه دوستانو چې هغه داسې کسان وي چې کلیک کېږي، چې ستا ویډیو ته ور واستوي ویې ګوري کم سے کم. ما درته وویل دوستانو زما پر فیسبوک پیج باندې تر 1 لک زیات فالوورز دي، 1,15,000 که 14,000 دي. په میسنجر کې هم زه ډېرو کسانو ته استوم، په دغه مې در پر وټساپ هم زه استوم، خو په هغه کې نه ګوري، خلک یې نه ګوري. پروا نه لري، خیر دی. زه صبر لرم، زغم لرم، استقامت لرم، سوکه سوکه به سم سي. نو تاسو ته هم دا وایم چې زغم په ځان کې پیدا کړئ، برداشت په ځان کې پیدا کړئ، سوکه سوکه به سم سي، هر څه به سم سي. او دوستانو زما څه نور وایس ور دیني چې زه ټول د 15 ویوز ته نه یم ناست، 14 دا د پښتو چینل دی چې پر مخ نه ځي له بده مرغه. زما نور چینلان دي خو زه نه غواړم چې تاسو ته در وښیم، هغه ټول وایس ور دي، په هغه باندې پیس کې نه دي، زه مخامخ نه راځم، هغه په مختلفو ژبو کې دي، په مختلفو دغه دي، خو زه هغه چینلان نه غواړم چې ملګرو ته ور وښیم، ځکه داسې کسان دي چې دا وګوري چې دا هم د غزنوي چینل دی بیا نه ګوري. اوس به ځان ښه په ښه وګوري، که په دې خبر سي چې دا د غزنوي چینل دی بیا بل وخت داسې ویډیو نه ګوري. نو دوستانو ډېر داسې چینلان شته، اوس به هم ستاسو مخ له درځي، اوس به هم تاسو ویډیو ګوري، هغه ما خپل نوم نه دی لیکلی دوستانو، داسې وایس ور چینلان دي، هغه باندې ښه کافي ویوز راځي. نو زه پر هغو هم کار کوم، پر دې چینل هم کار کوم، ځکه چې دا د پښتو لپاره کوم، دا په پښتو باندې دا چینل کوم. دوستانو نو ویډیو ډېر راڅه اوږدېږي. یوه خبره ما درته وکړه چې دوستانو ته مه وایاست چې سبسکرایب زما چینل سبسکرایب کړه، ورته ووایاست دوستانو خو هغه ته چې هغه ستاسو په خوله کې سبسکرایب کوي ستاسو چینل. نو دوستانو زه بیا تاسو ته وایم چې زما دا چینل سبسکرایب کړئ. دوستانو دا ما درته وویل دی څوک نوی چې دی دا جی پی ټیکنیکل پښتو یعنې غزنوي پښتو ټیکنیکل پښتو. دوستانو نو خبره دا ده دا زما چینل در سره سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او پوره یې ګورئ. دوستانو دا یو خبره درته کوم، د یوټیوب دا رولز دی که زما ویډیو ته پوره وګورئ هغه یې مخ ته هستی پې لږ مازې کلیک کړئ، صحیح دی، بیا نه ګورو که منټ یا نه منټ وګورئ هغه بیا مزید د دوی ناست دی. نو ویډیوګاه که مې خوښه هم نه وي زموږ په خاطر باندې یو 15 منټه پروا نه لري، لږ ستا بیا نو څه ګار سي. دا زموږ ویډیو پوره ګورئ دوستانو. تر راتلونکي ویډیو پر لوی او بخښونکي خدای سپارنه، په مخه مو ښه، ژوندي اوسئ، کور مو ده، په مخه مو ښه، مننه.